ډېرې زلزلې د قیامت د علامو زمانو دا زلزلې چې الله راولي د خپل بندګانو ته یو تنبیه ورکوي، یو خبر ورته ورکوي چې تاسو سم شئ، زه ستاسو نه خفه یم. دا خلک را بیداروي چې بیدار اوسېږئ، غلطیانې هم کړي دي، مقصود پکې د خلکو د هغې اصلاح وي. لیکن زمونږ زړونه دومره سخت شوي دي، منګه د خپل الله نه غفلت دومره زیات اختیار کو چې کله الله موږ تنبیه هم راکوي او عذاب راولي، دغه عذاب ته بیا زموږ په معاشره کې کب جوړېږي، دی نه بیا یو مسخره جوړېږي. کله چې به بالاکوټ او په مانسره کې زلزلې راغلې او کشمیر کې، بیا چونکې هغه وخت کې به زلزله داسې خامخا یو ورځ دوه ورځې بعد یو شړق به ورکاو د ځمکې نه، او دارنګې دې علاقو کې به هم کېدلې. لیکن افسوس او صدا افسوس په ځای د دې باندې چې موږ خپل الله ته رجوع کړي وې، موږ خپل الله ته توجه کړي وې. کله به چې زلزله راغله لږه یو جړق به راغی، زمان او جوان نسل د هغې ذهن دومره غلط جوړ شوی و چې هغې په هغه ټیم کې د هغې یو مسخره جوړه کړه، ویل به یې مسکال راکړه. راته ویل زما ورو دا د کفر خبرې چې زموږ د خولې نه صادرېږي، دا د بېدینۍ خبرې چې زموږ د خولې نه صادرېږي. مسکال یې راکړه، مسکال نسبت بیا چاته کېدلی شي، د مسکال نسبت زما الله ته بیا کېدلی شي، ځکه زلزله خو چې راولي زما الله یې راولي. لیکن نوجوان نسل هغې د هغه مسکال نسبت زما الله ته کوي، دومره ګستاخي کوي، غیر شعوري طریقې سره ګستاخي کوي، دی پوهېږي په ځان باندې نو د کفر خبرې د خولې نه صادر شي. نن د عذاب نه هم خلکو مسخره جوړه کړه، او دا عذابونه مسلسل به هم دغه شان ته رواني څو پورې دې خلکو خپل الله ته رجوع نه یې کړي. بله علامه د قیامت د علامو نه ظهور الخسف والمسخ والقذف. په دې امت کې څه خلکو باندې به الله رب العالمین کاڼي راوري، څه خلکو د هغې به شکلونه الله مسته کوي، او څه خلک په هغې باندې به الله ځمکه ښکته بوځي. دا درې قسمه عذابونه په دې امت کې به الله راولي. عایشه صدیقه رضی الله عنها هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وفرمایل یکون فی آخر هذه الامة خسف ومسخ وقذف. د دې امت په آخر وخت کې به خسف می ځمکه به الله په بعضې خلکو باندې ښکته بوځي، ډوب به یې کي، ومسخون د بعضې خلکو به الله شکلونه مسخه کي، خنزیران، شادوګان، نور ناشنا ځناور به ترې جوړ کي، وقذف برنه به پې کاڼي به الله راووري. او دا شوي ډېر خلکو باندې دا حالات راغلي دي. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی قلت یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، اے اللہ رسول منگ به هلاکیو، حال دار چې منگ کې نیکان خلق به موجود وي، دیندار خلق به معاشره کې موجود وي، بیا به منگ باندې دا هلاکت راځي، دا عذابونه به راځي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته فرمائی نعم اذا ظهر الخبث، او بالکل به هلاکیږئ چې کله خباثت فسق فجور دا عام شو، بیا به دا نیکان خلک په هم په منځ کې لاو کېږي. دارنګه یو روایت کې راغلی دی ابن ماجه کې، دا روایت د ترمذي روایت د ابن ماجه کې راغلی دی لیشربن ناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها. زما د امت ته به خلک شراب څکي، نوم به ونه بدلوي، لکه څنګه چې اوس د نشو لپاره مختلف نومونه خلکو بدل کړي دي. څوک ورته آیس وایي، څوک ورته ټنډۍ وایي، څوک ورته یو نوم، څوک ورته بل نوم. نوم په بدلولو باندې حکم بدلېږي نه. ګورئ زما ورونه یاد لرئ یسمونها بغیر اسمها، نوم به بدلوي بغیر د خپل نوم نه. یعزف علی رؤوسهم بالمعازف، د هغې د سرونو په خوا کې شراب بسکي، فسق او فجور کې به مصروف وي، خوا کې به ډمانې دم چورینې به کېږي، ګانې به هغې ته ویلی کېدلی شي. یخسف الله بهم الارض، الله رب العالمین به په دې ځمکه کې ښکته ډوب کي. ویجعل منهم القردة والخنازیر، الله به ترې خنزیران او شادوګان هم جوړ کي. او نن ګورئ تاسو په دې معاشره کې اکثر مالدار طبقه، سیاستدان طبقه، اکثر خلک چې هغې په دغه فسق و فجور کې مبتلا یي، ګانې هغې ته ویلی کېدلی شي د هغې په دستارخانونه شراب سجاوي، هلته شراب څکلی کېږي، هلته د دغه عذاب انتظار کوئ. زما ورو مخکې اسرائیلو کې همدغه شان عذاب الله راوستلی او د هغې په نایټ کلب چې کوم پایي کې الله عذاب راوست، ښکته یې بوتله د هغې ویډیوګانې موجود دي. ترکو کې
هم دغه شان حال راغلی و الله د هغې شکلونه د خنزیرانو د شادوګانو جوړ کړي او د وروسته خلکو کې هم خیال کوئ الله رب العالمین د دغه عذابونه د ټول مسلمانان محفوظ وساتي.